سلامونه مو ومنئ دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د صحت کالي به مو په تن وي. یو ځل بیا له افغان ټکنالوژي چینل څخه تاسو ته نوي ویډیوګانې جوړوم. نن راځم د دې په باره کې یوه ویډیو درته جوړوم چې څنګه کولی شو چې په ډېره اسانۍ سره پیسې وګټو. یعنې موږ داسې یوه ویډیو جوړوو چې په هغې کې موږ صرف لینکونه شیر کوو، د هغې په واسطه پیسې ګټو. یعنې کله چې تاسو د ویډیو لینک شیر کوئ او خلک هغه ویډیو بیا د لینک له لارې ګوري، تاسو ته په هغې کې پیسې درکوي. راځو چې څنګه کولی شو. لومړی به دلته تاسو راشئ، یو براوزر به راخلاص کړئ چې هر براوزر وي، خو زه دلته کروم براوزر راخلاصوم. دلته به تاسو سرچ کوئ، ورته ولیکئ چې zegal.info، دا به ورته ولیکئ او دا به راخلاص کړئ. نو دا د zegal.info ویبسایټ راخلاص شو او د هغې اپلیکیشن هم شته. دا یو ویبسایټ دی، دا یو صفحه ده، تاسو یې لیدلی شئ. د دې څخه نور پیسې ګټلی شئ او مختلف معلومات کې د څنګه کار کوي او نور څرنګه ترې پیسې ګټلی شئ او ریفرل بونس یې څومره دی. کله چې دا راخلاص شو، دلته پورتنی سر کې 3 کرښې دي یا 3 لاینونه، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به په دې برخه کې راشئ ساین اپ ته. بیا به په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ساین اپ باندې کلیک وکړئ، زیګل انفو داسې یوه صفحه به درته راخلاصه شي. رجسټر ا نیو ممبرشیپ، تاسو د یو نوي ممبرشیپ په حیث ځان رجسټر کړئ. یوزر نیم کې به خپل نوم ورته ولیکئ، مثلا احمد او ایمیل کې به خپل ایمیل ورته ولیکئ. هر یو ایمیل مو چې وي ری انټر ایمیل، په دې کې بیا خپل ایمیل ورته ولیکئ. مثلا د زما ایمیل دی. پاسورډ به پاسورډ ورکړئ، چې کوم پاسورډ وي ری انټر پاسورډ، بیا به هغه پاسورډ تکرار کړئ او لاندې به آی اګري د ټیرم آف یوزینګ پرایوسي پالیسي، په دې باندې به کلیک وکړئ او په رجسټر باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي. بیا به کولی شئ هغې نه وروسته تاسو کولی شئ په دې کې پیسې وګټئ. خو زه درته طریقه ښیم. ما دلته د دې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړی دی، د هغې لارې په لنډ ډول داخلیږم. مثلا دغه اپلیکیشن دی، دغه د زیګل انفو اپلیکیشن دی، دا هم را ډاونلوډ کولی شئ. نو زه دلته د اپلیکیشن خلاصوم، ما پکې اکاونټ جوړ کړی دی. نو کله چې اپلیکیشن هم خلاص کړئ، داسې یوه صفحه درته راځي. نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. ما پکې اکاونټ جوړ کړی، زه لاګین ته ځم. کله چې لاګین ته لاړم، دلته زه خپل پاسورډ او ایمیل ادرس ورکوم او بیا لاګین کېږم. نو ملګرو، دا دی ما خپل ایمیل ادرس او پاسورډ ورکړ. نو زه اوس دې ته لاګین کېږم. فکر کوم پاسورډ مې غلط ورکړی دی. نو دا دی، زه خپل اکاونټ ته داخل شولم. دا زما اکاونټ دی، تاسو یې کتلی شئ. او نو راځم دا درته ښیم چې څنګه پکې پیسې ګټل کېږي. نو دا دی، تاسو به دلته راشئ. دلته پورته سر کې 2 ډایلګ باکس دي. یور یو آر ایل هیر، دویم لیو اټ بلینک. نو دلته به تاسو راشئ یوټیوب ته. په اسانۍ سره درته ښیم. تاسو به دلته یوټیوب ته راشئ، خپل یوټیوب به راخلاص کړئ. مثلا په یوټیوب کې به یوه ویډیو پیدا کړئ. دا دی یوټیوب کې مثلا دا ویډیو مو پیدا کړله د بلاګر په نوم. نو د بلاګر ویډیو چې هره ویډیو وي یا بله کومه ویډیو وي، د دې په څنګ کې د 3 ټکي چې دي، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، نو را به شئ دلته شیر ته. په شیر باندې به کلیک وکړئ. شیر چې کله کلیک مو په وکړلو په شیر باندې، دلته به راشئ کاپي لینک، په کاپي لینک باندې به کلیک وکړئ. بیرته به راشئ زیګل انفو دغه اکاونټ ته. دلته به پورته سر کې د یو آر ایل باندې ګوته ونیسئ او کله چې پیسټ رالو، نو دلته به پیسټ باندې کلیک وکړئ. ستاسو لینک به دلته پیسټ کړئ او بیا به لاندې راشئ، په شرټین باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای باندې شرټین. نو کله چې شرټین باندې مې کلیک وکړو، دا لینک دلته راځي. نو دا لاندې لینک به را کاپي کړئ، دا څنګه کاپي باندې به کلیک وکړئ، یا به دا لینک داسې ډول کاپي کړئ. کاپي. نو بیا به
راشئ تاسو چې کوم ګروپ جوړ کړی په ټلیګرام یا نورو ځایونو کې هغه کې باید هغه لینک شیر کړئ. مثلا زه راځم د ټلیګرام چینل ته، دلته دغه ګروپ کې د کوم لینک چې دی دا شیر کومه. کله مو چې دغه لینک شیر کړ نو اوس چې څوک راځي په دې لینک باندې کلیک کوي په دې ځای کې، نو د هغې ویډیو په کتلو سره تاسو ته بیا څه درکوي؟ فیصدي درکوي. نو دا به ویډیو درنو ملګرو چې موږ څرنګه کولی شو چې د یوازې د ویډیو یا عکسونو د لینک په شیر کولو سره موږ پیسې وګټو. ډېره یوه اسانه طریقه ده، صرف د ویډیوګانو لینک د یوټیوب نه شیر کوئ او بیا هغه په ګروپونو کې اچوئ. کله چې څوک هغه لینک په واسطه هغه ویډیو ګوري نو هغې ته پیسې، تاسو ته هم پیسې درکوي او په هغې کې فیصدي درکوي. او د یوټیوب د چا ویډیوګانې چې تاسو شیر کړي دي هغه خلک ګوري نو هغه د یوټیوب والا ته هم ډېره ګټه ده. نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې تاسو د هغې یوټیوب نه ویډیوګانې ډاونلوډ کوئ. نو دا ویډیو چې څنګه کولی شو، ښه ورځ ولرئ.